کابل کې د هزارګي جامو او خوړو کلتوري نندارتون جوړ شو. په دغه یو ورځني نندارتون کې بېلابېلې سیمه ییزې جامې او خواړه نندارې ته وړاندې شول. سلګونو میرمنو په دغه نندارتون کې ګډون کړی و او په خپلو لاسونو جوړې شوې جامې، لاسي توکي او د هېواد د یو شمېر کلیوالي سیمو دودیز خواړه یې نندارې ته وړاندې کړل. سوداګرو میرمنو وویل چې د هزارګي فرهنګ اړوند جامو مینوال زیات شوي. نه یوازې دا چې دا ډول جامې په کابل کې ښه پلور لري، بلکې یو شمېر بهرمېشتي هېوادوال هم دغه جامې خوښوي او دوی یې بهرنیو هېوادونو ته استوي چې په دې توګه یې کاروبارونه ښه شوي دي. زیاتر فرمایش‌های ما از خارج است و زیاتر این نمایشگاه چی در داخل افغانستان چی در خارج افغانستان برگزار میشه در روز فرهنگی هزاره. از این روزا خوبتر به خاطر نزدیکای عید است، مردم ما لباس زیاد میگیرن. اینجا زیادتر هزارگیه دیگه. هزارگی زیادتر و گندم‌بانی برای و گندم‌بانی هم هست اینجا، به خاطر که همین گندم‌بانی و هزارگی در این مارکت زیادتر داره. از ما خو لباس هست، همین چادر است، دستوزی کلا دستوزی است. یک چادر تقریبا 2 هفته طول میکشه که دوختنه، فقط تارو مثلا تکشی ضرور است ما برای مشتری ها میدم، باز اونا دخت میکنم باز میدم. د حسین زاده په نوم د لاسي توکو په سوداګریز مارکیټ کې دغه نندارتون جوړ شوی و چې ګڼ شمېر هېوادوال د نندارې لپاره ورته راغلي وو. سوداګرو میرمنو ویل چې د لاسي توکو او ښځینه جامو د پلور او بازار موندنې لپاره دا ډول نندارتونونه جوړېدل رغنده رول لري. ما هر ساله اینجا جشن میگیریم با نمایش غذاهای هزارگی ما، لباسهای هزارگی ما و هر چیز دستاوردی که دختر خانمای ما درست میکنن با دستشان زحمت میکشن، ما در روز فرهنگ هزارگی ما ایره به نمایش میمانیم. مثل لباسهای هزارگی ما، مثل غذاهای ما که حلوای سرخ هست، شیربرنج هست و بوسراخ هست نامش. دکانداران منزل 3 حسین زاده که در بخش صنایع دستی لباسهای هزارگی فعالیت دارند، بنابه خود این روز فرهنگی را جشن گرفتن و در کنار هم و خواستند که لباسهای هزارگی و غذاهای هزارگی که چه قسم لباس و چه قسم غذایی که مردم هزاره در افغانستان یا چی در خارج کشور چی در داخل کشور استفاده میکنن، البته شامل لباسهای سنتی محلی است و غذاهای سنتی محلی است که به اینجا به نمایش گذاشتن. د افغان میرمنو په لاسونو جوړې شوې جامې او نور لاسي توکي په لوړ کیفیت او ښکلو بڼو سره جوړیږي چې په ملي او نړیوالو بازارونو کې ښه خرڅلاو او ځانګړی شهرت لري. په وروستیو کلونو کې دا ډول توکو تولیدات هم څو برابره زیات شوي دي چې زرګونو میرمنو ته پکې کاري فرصتونه هم برابر شوي دي.